په دارالعلوم دیوبند کې یو شاګرد د خپل استاد نه درس به ویلو چې کله د علم د فراغت ورځ رااله او علم نه فارغ شول کتابونه اخلاص کړل نو د خپل استاد ته راغی چې استاد محترم ماته اجازه راکړه زه نور زم خپل علاقې ته خپل کلی ته زم او هغه ته غواړم چې امامتي او درسونه شروع کړم دا استاد انتهایی زیات وخیارو استاد ورته چې شاګرد درسونه خو د خلاص کړل کتابونه دی ویل خو د سکارو ک چې لګ یو 2 کال نور معطل شه منتظر شه صبر وکړه چې حکمت زده کې د حکمت خبرې زده کړې علم دې زده کو د استعمالي څنګه کومه خبره باید کوم وخت وشي د سکارو کې 2 کال صبر وکړه او ما سره پاتې شه چې کومه خبره کومه زه چې څنګه چا سره اخلاق کومه څنګه خوې کومه څنګه رویه کوم زما دې کارون ته ګوره بس دا غینه بچل زده کې به آینده کې به تاسو مشکل نه خدا شاګرد دی چې نو استاد وخت نه ضایع کوم بس دا ته کلمې تیر کړل علم مې زده کو بس حکمت نه پیژنم بس زه زما په دارالعلوم دیوبند کې دا سیستم دی چې هغه د سوق علم کې ته کلام نو هغه ته بیا 2 کاله د حیات الحيوان یو کتاب دی هغه ورته وای حکمت ورته خي د حکمت خبري ورته خي چې په کوم وخت باید کومه خبره وکړي او شاګرد خبره ونه منله دی خپل کور طرف ته روان شو خپل علاقې ته راغی کله چې دی خپل علاقې ته ورسېدل ګوري په یو ځای کې د امامتي پیدا شوله امام شو یو مسجد کې چې د څنګه امام شو الته د جمعې د بیان موقع ورته راغی د جمعې بیان کوي خو په دغه جمعات کې یو پیر صاحب اوسېږي پیر صاحب مریدان تاویږي او د پیر صاحب په د محراب کې ځان سره غوا تړلی ده الته ورته موږي وهله ده تړلې ده نو ډېر زیات غوسه شو چې دا څنګه پیر دی پیر دی ته چې د محراب سره غوا تړي الته د محراب سره خو کې ورته یو ځای جوړ کړ هغه ته به غوا ساتله نو ډېر زیات غوسه شو او ټول خلکو ته ویل چې خلکو تاسو خود د پیر احترام کوئ لاسونه خولوي او ډوډۍ په خوري خدا پیر نه ده دا پیداګر ده عزتمند یو پیر یو پیداګری د دوه کې فرق کول پکې یو ولی بل چلی نو ولی او چلی کې فرق کوي دا پیر نو پیداګرو اسی بس پیداګران ځان ته پیدا کړو خلک ودی تاویدل را تاویدل کوډي موډي به کوي عزتمند نو په دغه وخت کې دغه کوم مولوی صاحب چې راغله د محراب ته پورته شو منبر ته او د جمعې بیان وکړو ویل اے خلکو دا پیر صاحب چې دلته ناسه د اصل کې پیر نه ده دا خو کافر ده په جمعات کې غوا تړلې ده ټول خلک مونږ کې یو مخ ته غوا ولاړي نو خلک خو د پیر صاحب ډیر محبین پیر صاحب ګرانو را منډې کړلې چې را منډې کړلې دا سړی په محراب کې را چپکو وها ډب دومره وهلي ورکړل چې انتهایی زیات په دې په منډه بریالی شو او تختیدلو بیرته هندوستان ته لاړو دارالعلوم دیوبند خپل استاد دی چې دا څنګه علم دی ما خو اوریدلی دي چې څوک علم وکړي د عزتمن کیږي او ماته پکې بې عزتي حاصل شو دا ولي استاد ورته چې ما درته نه چې 2 کاله پاتې شه د حکمت خبري بس ده کې 2 کاله تیر کې بیا ته بیرته دلته لاشه ته بیا سمسي خبرې کوي خاصه ده نو 2 کاله نور تیر کړل د استاد نه د حکمت خبرې زده کړل چې زده کړل بیرته راغی بیا په دغه جمعات کې امامتي ورته پیدا شو خلکو نه پیژندل 2 کاله تیر شو تغیرات پکې راغلی خو چې کله امام شو دا پیر سه بیا وکړ چې بیا غوتل نو راځي دوی چې د حکمت نه کار واخله د جلال او جلالتوب نه کار نه کیږي به زه ردونه وکړه راځه د حکمت نه کار واخله نو د خلکو ته چې او خلکو اوري د لاول خپل کې راغی د پیر سه بلاس خپل کو لاسونه ورته مچو ورته چې خلکو اعلان اوري دا هغه مبارک شخصیت ته چې بیګا ما رسول الله مبارک په خوب کې کتل ده د دې پیر سه مبارک یو وخت چې د چا سره وی الله تعالی به روزي فراخه کی په رزق کې به برکتونه وي بارانونه به پکېږي کڅوک مریضتیا به ختم شي خو غټه خبره ده چې الله ورته جنت ورکي بس زبدي سي کارو کوم چې د پیر سه د ګیر نه به یو وخت واخلم او دا به د برکت د پاره ځان سره کېدم او دا خبر یو کړل ټول د پیر سه کرامات ورته وویل او بس مونږ یو روان شو ته خلکو چې خا پیر سه تا ځان غلې کړه ده او ستا په دې ګیر او په دې وختو کې دومره کمالات اوس خلک خلیوانیان او خبر نه پوهه په سره منډه کړل او پیر سه به را چپکو څوک تر بریتونه کشي څوک تر ګیره کش کوي څوک تر وخته کش کوي او بد حال دی چې لس منټه تیرېدل پیر سه واز خلنی ولې او پیر سه په محراب کې پروت او مړ شو راغې بیرته استاد ته کیسه وکړه ما درته نه چې د حکمت خبرې کوه په حکمت سره په یو چا باندې رد کوه په حکمت سره چې په چا رد وکړي بیا د نسوک نه خفه کیږي